د عزم ویبپاڼې درنو او قدرمنو مینوالو، عزم خپلواکي ویبپاڼې دا ځل له لیکوال او سیاسي فعال محترم شفیع اعظم صاحب سره د هیواد پر روان سیاسي وضعیت، سوله او بندیانو پر موضوع مرکه کړې چې اورېدلو ته ستاسو پام راګرځوو. محترم اعظم صاحب ښه راغلاست. د لومړۍ پوښتنې په توګه د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې اصلي خنډ چا رامنځته کړی، حکومت که طالبانو، او د کومو موخو لپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د عزم ویبپاڼې ټولو محترمو کارکوونکو او تاسو د ویبپاڼې محترم اوریدونکو او کتونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لومړی د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ په اړه باندې کوم یوې موضوع ده که تاسو توجه وکړئ، انبیا چې په څه مختلفو ادوارو کې راغلي دي، مختلفو اقوام ملتونو ته راغلي دي، معمولا له دوی سره د عدالت پیغام او په هر وخت کې تاسو کتلنه وکړئ دی په تقابل کې هغه کسان ولاړ ول چې هغوی اقتدار درلوده، هغوی واک او زور او دبدبه درلودله، برعکس هغه خلک یې په ملاتړ کې ولاړ ول چې هغوی بېوزله ول او عدالت ته په انتظار کې ول. په اوس وخت کې له دې شک نشته ده چې سوله په خپل ذات کې د عدالت غوښتونکې ده، یا موجوده چې کوم شرایط په افغانستان کې روان دي او له هغې نه خلک په پراخه کچه باندې ناراضه دي، همدغه ډول باندې سیمه ییزه اجماع او نړیوال هم چې د یو وخت کې پراخ ملاتړي ول، هغوی هم ترې په خپله حده باندې ناراضه او ناخوښه دي. نو دا د دې معنا ده چې دلته باید یو څه بدلون راسي چې هغې ته موږ عدالت وایو. نو له شک پرته د دغه بدلون په تقابل کې به افغان حکومت هغه لوړپوړي چارواکي ولاړي، ځکه چې د سولې راتګ په دې معنا ورکوي چې د افغانستان په موجوده چې کوم سیستم د حکومت کې چې کوم کسان، کوم افراد په دې کې شامل دي، په اقتدار کې دي، نو د دوی د بدلون سبب به کېږي او دوی به نه. نو زه باور لرم چې دې کې هېڅ څوک د انکار نشي کولی چې حکومت په هېڅ وجه باندې نه چمتو کېږي چې دغه ګټلی میدان وبایلي او بالاخره د واک قرباني ورکړي. نو طبیعي خبره ده چې دوی به خنډونه جوړوي. ولې د امریکا او طالبانو د توافق پر اساس طالب زندانیان خوشي نشول؟ آیا امریکا یې په خوشي کېدو کې ناکامه سوه او که د مرموزې دسیسې په توګه دا پروسه ځنډنۍ شوې؟ د قطر د توافق مطابق په کار ول چې د مارچ په 10 باندې زندانیان خلاص شوي وای او له هغې نه وروسته بین الافغاني مذاکرات ایجاد شوي وای. تر اوسه پورې بنا پر مختلفو دلایلو باندې دا پروسه ځنډېږي. حتی عادي هغه افراد چې کوم کمیسیون چې ټاکل شوی چې باید د یو چیک اپ وکړي د خلاصون دپاره تاییدي ورکړي، دغې یو عادي سفر ده، دغې سفر دپاره تاسو وګورئ په دې کې تقریبا 4-5 ورځې کېږي چې دا ځنډېږي، هره ورځ خبر ورکول کېږي. زه فکر کوم چې د دغې ځنډ تر شا حکومت خو طبیعي خبره ده چې هغه په هېڅ صورت او په هېڅ وجه باندې نه غواړي چې دغه پروسه سرعت پیدا کړي او بالاخره تاسو به د ډاکټر صاحب غني هغه خپل پلان د سولې دپاره چې د وړاندې کړی و چې هغه دقیق ویلي ول چې 15 کاله به وخت نیسي. 15 کاله معنا دا ده چې د دې دورې پای ده. نو هغه چې په هر قیمت باندې په دې هره مرحله کې چې مخکې ځي هغه به خنډونه ایجادوي، دا خنډونه به میاشتې نیسي، که د برنامه هم داسې پرېښودل سي دا به کال نیسي. خو یوه موضوع دا ده چې ژمنه امریکا د تقریبا 28 هیوادونو نړیوالو سازمانونو په حضور کې کړې ده. زه فکر نه کوم چې ډاکټر صاحب غني، ډاکټر صاحب عبدالله د دغه ټولې هڅې په خپل سر باندې کړي. دوی 15 کلن 6 کلن اقتدار ټول افغانانو ولیده او دوی په هېڅ وجه باندې د امریکا مقابل کې نشي درېدلی. زه فکر کوم چې امریکا دوه مخې لوبه کوي. حکومت ته وایي په لوی لاس باندې چې تاسو مخالفت کوي، خنډونه ایجادوي، طالبان ته وایي چې موږ په دې کې کوشش کوو. نو په کار دا ده چې هغه اصلي لوری چې امریکا ده چې هغوی ژمنه کړې وله او خپلو ژمنو ته باید دوی متحد پاتې سي او دا پروسه باید چټکه په مخ لاړ سي. ارګ له طالبانو سره یو کسیزه مرکچي پلاوی اعلان کړ، که څه هم طالبانو د خپلو دلایلو له مخې دا ټیم رد کړ. ستاسو په اند د دې پلاوي جوړښت او دا چې د حکومت له لوري معرفي کېدلې ستونزې ایجادولی شي؟ او بله اساسي مسله چې په پلان کې وله چې باید د افغان لوري له خوا نه یو پلاوی وټاکل شي. دغه پلاوی چې حکومت اعلان کړ له ډېرو زیاتو ستونزې راکړو په ټولنیزه کچه باندې له ډېرو سختو نیوکو سره مخ شو. یوه موضوع ده چې تر اوسه پورې چې د کومې ډلې چې په خپله باندې د هغوی مشران حضور ولري، د هغوی په عادي کچه باندې نمایندګان واستول د مذاکراتو ته، یا یې خپله د ځینو رهبران موجود اوسي په ټولنه کې، دوی بیا
خپل په عامه اصطلاح باندې خامخوله ضامن د مذاکرات ته لیږي. دا په خپله باندې د دې معنا ورکوي چې داسې پلان نیول شوی و چې دغه د مذاکراتو په جای د دې چې هغه اصلي د صلاحیت لرونکي ادرسونه او مرجع معرفي سي تر څو له طالبانو سره زر یو تفاهم ته ورسیږي او له هغې نه وروسته موږ د اوربند شاهدان واوسو او له هغې نه وروسته چې په سوله کې کوم ډول حکومت او نظام راځي هغې کې اصلاحات راځي دغه ژر نتیجه ورکړي. د ضعیفه پلاوي استول دا په دې معنا باندې ده چې موږ په لوی لاس باندې غواړو چې دا پروسه اوږده کړو. یو وارې به دې پلاوي ته قناعت ورکول کېږي، پلاوی بیا راځي کابل ته خپل مشران ته به قناعت ورکوي، مشران په دې کې ملاحظې لري، پلاوی بیا دوباره استول کېږي، هلته بیا له طالبانو سره بحث کوي، په هغې باندې به بیا راځي دلته بحث کېږي، بیا پکې نقاط راځي. یعنې موږ په لوی لاس باندې د دغې پلاوي دغه جوړښت داسې موږ ته ښکاره کوي چې په لوی لاس باندې دا پروسه زنداني کېږي او بالاخره همغې پلان دپاره چې 15 کاله به د موږ همدغسې په یو بمبست کې روان وي، 15 کاله به همدغه رقم ته د اورکامي، کله به په دې کې جګړه تیجیږي، دواړو لوري نه به بریدونه کېږي، تلفات به اړول کېږي او بالاخره دغه پروسه به ځنډېږي. نو د دغې پلاوي دغه ټوله سناریو او طراحي په دغه شکل باندې وه. دا چې طالبانو هم رد کړله دغه ناسته او په دې اړه باندې ځینو مطرحو سیاسیونو هم خپل غوږونه ښوده چې په هغې کې حزب اسلامي مشر شیباني حکمتیار صاحب، ډاکټر صاحب عبدالله رحمت الله نبیل ویل کېږي چې په خپله کرزي هم په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې له دغه پلاوي په اړه باندې غبرګون ښودلی او د دې نه نارضایتي ښودلې ده. د پلاوي رضایت او د پلاوي انتخاب دا موږ تر ټولو د سولې په لور باندې تر ټولو اساسي او مهم تګ ده د موږ. که چېرته دغه پلاوی دقیق انتخاب سه، باصلاحیته انتخاب سه، دې معنا به دی چې موږ به د کلونو پروسه د سولې میاشتو ته راوړي، د میاشتو پروسه به موږ هفتې ته رانږدې کړي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومت او طالبانو د عامه پوهاوي لپاره پراخې هڅې پیل کړي. ستاسو په اند دا کار څومره اغېزمن ثابتېدلی شي او ښکېلې غاړې باید نور څه وکړي؟ په دغه حساسه برخه کې چې موږ د سولې لپاره د موږ هر ورځ او هر ساعت فوق العاده حیاتي وو، د کورونا وایرس چې یوه نړیواله پدیده شوله په اوس وخت کې په نړیواله کچه باندې سیاست او اقتصادي مسایلو ته یو غټه توقف را ایجاد کړ. له دې کې شک نشته چې په افغان سوله باندې هم دغه اوسني چې کوم تاثیرات تاسو وینئ په یو نه په یو شکل باندې ترې اغېزمن دي او دا د ټولو افغانانو دپاره، ټولو سیاستوالو دپاره، ټولو مطرحلورو دپاره لومړیتوب ده تر څو د کورونا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. افغان حکومت هم خپلې هڅې شروع کړي دي. په ضمن کې موږ واورېدل او ومولیدل چې طالبانو هم په خپلو نفوس ساحو سیمو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره خپل کوششونه روان کړي دي. یو څه ده چې په دغې باندې هم نه باید اکتفا وسي. طالبان اوس په اوس وخت کې دوی هغه پخواني موقف کې نه دي. دوی د قطر دوحې د دفتر له لارې نه دوی له سیمه ییزو هیوادونو سره، له نړیوالو هیوادونو سره په پراخه کچه باندې په تماس په اړیکه کې دي. دوی باید له خپلو چینلونو ارتباطاتو په استفاده باندې دغه مبارزې لپاره ځینې فنډ ترلاسه کړي، ځینې خیریه نړیوالې موسسې باید وهڅوي او هغوی لپاره په خپلو ساحو، په خپلو نفوذ ساحو کې چې هلته حکومت نشي کولی چې هلته داخل سي او خپل مبارزاتي ټیمونه هلته واستوي. نو دوی باید دغه ابتکار په لاس کې واخلي او هغه ډونران راوهڅوي، د هغوی دپاره، هغو سازمانونو دپاره، خیریه سازمانونو دپاره زمینه سازي وکړي او هغوی سره اوږه په اوږه باندې د افغانستان لرې لرې پرتو سیمو ته عامه پوهاوی، هلته د لومړنیو ابتدایي مرستو او بالاخره حتی د ناروغانو د بستر کېدلو لپاره پوره اسانتیاوې دي باید برابر کړي. سرچینه وایي د عبدالله او غني د ټیمونو مذاکرات لا هم روان دي. که دا مذاکرات د یوه ټول شموله حکومت په جوړېدو پای ته ورسېدل، پر بین الافغاني خبرو به یې اثر څه وي؟ د ډاکټر صاحب غني په مشرۍ باندې حکومت او د ډاکټر صاحب عبدالله چې هغه په خپله باندې ځان ته یو حکومت وایي، د دوی ترمنځ په شدت ډول باندې هم د بهرنیو حلقاتو له لوري فشار ده او هم د داخلي ځینې با نفوذه اشخاصو سیاسیونو له لوري نه فشار ده پر دوی باندې تر څو یو جوړجاړي ته سره ورسېږي او دغه ناستې په منظم شکل باندې روانې دي. د دې دواړو یووالی کولی سي چې سوله د موږ یوې ښه مسیر ته رهبري سي، لکه څنګه چې په طالبانو لوري کې یکپارچګي او یولاسي ده او دا د افغانانو دپاره فوق العاده خوشباوري او پیدا کړې ده. همداراز هغه د نوي مکلونو چې تکرار خبره کېږي د هغې چې تر ټولو غټه ښه مخه یې نیولې ده چې په هغه وخت کې 8 تنظیمونه ول په خپلو کې اختلاف درلوده، خو دا ول د
د بهرنۍ ځواکونو په مقابل لوري کې چې کوم مقاومت روان ده، دغه مقاومت منظم، واحد او یکپارچه ده. د په تیر اوربند کې او په دا ځل په اورکام کې فوق العاده خپل نفوذ او د نظامیانو د سیاسیونو ترمنځ اجماع او توافق ښکاره کړ. دا ډېر زیات مهم و. نو همدغسې په سیاسي لوري کې چې هر څومره موږ یوې توافق ته رسیږو، یو واحد ادرس ته رسیږو، دا له موږ تاسو سره مرسته کوي چې بالاخره د دواړو په توافقاتو کې، د دواړو لورو د سولې مذاکراتو په توافقاتو کې به موږ یوې ښې سولې او ښې راتلونکي ته ورسیږو. خو یوازې دا کافي نه ده، ځکه دا دواړه به د حکومت په چوکاټو په اډانه کې په کار ده چې نور د حکومت نه د باندې سیاسي ګوندونه، مدني فعالین، علما، بانفوذ اشخاص، دوی ترمنځ هم یو یکپارچګي او یووالی رامنځته سي او بالاخره د یو قوي موقف نه د افغان لانجې د حل او فصل لپاره سره کینی، سره جرګه سي او په دې اړه باندې یو واحد حل لارې ته راوځي. د یو فعال ځوان په صفت د بین الافغاني خبرو د ژر پیل او د یادو مذاکراتو د مثمرې نتیجې لپاره مو د ښکیلو غاړو مشرانو او پلویانو ته وړاندیزونه څه دي؟ د یو ځوان په صفت باندې به د ما وړاندیز افغان حکومت او دغه چارواکو ته په ضمن کې سیاسي لورو ته او طالبانو ته دا وي چې موږ 40 کلن بحران را وروسته یو فوق العاده حساسه مرحله ته رسیدلی، یو فوق العاده استثنایی فرصت ته رسیدلی چې سیمه ییز اجماع او نړیواله اجماع بالاخره د توافق ته رسیدلی چې افغان کشاله باید د خبرو اترو لارې حل شي. څومره ژر چې ممکنه وي له دغه فرصت نه په استفادې باندې باید د یوې سولې ته ورسیږي. او که چیرته دوی هر لوری اشتباه کوي د خپل قدرت د دوام دپاره، د خپلو شخصي او ګوندي ګټو د دوام دپاره، د افغانانو د 14 میلیوني افغانانو په هیلو او ارمانونو باندې لوبې کوي، له دې قطعا انکار نه کیږي چې نن دور متفاوت دی. د 21مې پیړۍ ټول ولس عام افغانان په ډیر منظم شکل باندې هر لوری او هر فرد څاري. هر هغه افراد چې غواړي شخصي ګټې ته پر ملي ګټو باندې مقدموالی ورکړي، نو دوی به له ډیر سخت غبرګون سره مخ کیږي. له بل لوري په طالبانو نه به د ما غوښتنه دا وي چې له یو لوري دوی د حکومت ابتکار ته دوی مخه زمینه مساعده کړې ده. حکومت په خلاص مټ باندې خپل افراد ټاکي، به دوی صرف د یو ناظر په صفت باندې هغه تاییدي یاردي. نو په کار دا ده چې دوی باید دغه ابتکار نه نور لاس واخلي، باید منتظر کېنني حکومت اطلاعي لپاره. دوی به بېلابېل کوم ادرسونه چې دي او دوی چې ادعا کړې ده په خپله اعلامیه کې چې د دوی استازولي نسي کوي چې هغه ګوندونه دي، هغه سیاسي لوري دي. نو په کار دا ده چې دوی باید له د غیر فعال او پسیف حالت نه راوځي او یو فعال رول ته او دغه افراد او اشخاص سره په منظم شکل باندې خپل اړیکې او رابطه وټاکي او فقط حکومت چې هغه کومه برخه کې چې دوی مسؤلیت لري تر همغه چمتووالو، تر همغه محدودیې پورې حکومت ته هر څه راجېږي. باقي باید دوی له نورو لورو سره په خپله باندې دغه ابتکار په لاس واخلي او هغوی سره منظم وغږېږي، زمینه برابره کړي تر څو هغوی خپل افراد معرفي کړي. دغه افراد د حکومت دی، کوم افراد چې کوم څه هم ده له هغوی سره منظمه کړي او بالاخره د سولې مذاکراتو ته رامخکې شي. که چېرته دوی همدغسې په عادي حالت لکه اوس کې چې ناست دي، بیا حکومت یو کار وکړي، بیا هغه ټیم باندې د بطلان خط راکش کړي، نو بالاخره به د عامه ذهنیت دې نتیجې ته ورسوي چې طالبان هم نه غواړي چې په پوره اخلاص باندې بالاخره دا پروسه چټکه شي. دوی هم منتظر دي یو حالت ته. نو که خبره به دا وي چې که رښتینې معنا باندې دوی هم د شي پر لیوالتیا یو ابتکار د عمل باید واخلي او نور رامخکې شي د دې بمبست حل لپاره. دا و لیکوال او د سیاسي چارو فعال محترم شفیع اعظم صاحب چې له اعظم خپلواکي ویبپاڼې سره د هیواد د روان سیاسي وضعیت او یو له نورو مهمو موضوعاتو په اړه خپل معلومات شریک کړل.